بعض پکې څه کوي هلکان، یعنې هلکان به ورته وایو ځکه چې هلته د نرانو په دغه کې راځي مجموعه کې، خو څه به ووایو. بعض هلکان تپوس کوي، وایي دا په لیزر باندې چې دا ویښته وباسي دا کم ځای کېږي. لیکن ته په لیزر باندې وایو زنانه لیزر باندې ویښته وباسي د لاس نه، د پښو نه، د مخ نه، ته څه کوې؟ وایي دې لیزر باندې چې ویښته وباسي دا ډېر وخته پورې بیا نه راخېږي. او دا خبره خو صحیح ده، نو ته پرې څه کوې؟ وایي زه پرې د ګیرې د ویښته وباسم. دله اوس لیزر وګوره چې دی پرې ویښته د څه وباسي، د ګیرې چې ډېر وخته پورې نه راخېږي. په ده باندې به هم ډزې شوي چې کور کې څه پیدا شوی دی، هلک پیدا شوی. او هلک ګرځي په لیزر پسې چې دی دا ویښته داسې ختم کړي چې د سره بیا راونه خېږي نوم او نشان، او ګرځي په دې پسې. یاره څه ډاکټر درته نه دی معلوم چې دا ویښته ولګوو د سر ده؟ په دې لا څوک بد نه دی ښکاره شوی چې د سر ویښته یې ولیدلي دي، څوک بد ښکاره شوی. بلکې صحابه کرام عمر بن خطاب رضی الله مبارک راځي وایي انتهایی دغه دا سر چې دی پکې او عمر بن خطاب چې نوم یې واوري په سړي باندې دا ګونې ځیږ شي. د ده په سر ګوره ویښته ډېر نه و. علي بن ابي طالب پېژنې که نه؟ علي بن ابي طالب رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور پې واده ده. هغه عظیم انسان د حسن او حسین رضی الله عنهما پلار د هغه په سر باندې ویښته نه و، د هغه ویښته مو لیدلي. او داسې پسې بیا زه نور موږ ته ډېر معلوم دي. او دې وخته پوره سلسله روانه. چای به دوی چا چېرته وي چې عمر بن خطاب ویښته موزیدار نه و؟ ویښتو ته توجه نه ده تلې، هغه سړی دومره غټ سړی و. نو دې اوس ولې دا ویښته سیټ کوي؟ ځکه چې ده کې نور څه نشته، خو دغه ویښته پکې دي او هغه ته یې ولیدو. نو پاتې څه شو ده سره؟ اخلاق نشتي، دینداري نشتي، سړیتوب نشتي، صرف د ده سره دغه یو ککرۍ د ویښته و، هغه ته یې ولاړو دلدل شو. او دی لازم په ډاکټر پسې ګرځي. کوم شی چې ته الله واغستو او هغه ګرځي چې دغه ولګوي، څه چې ول الله ورکړي دي په هغې پیسې ورکوي او لرې کوي. دا تاوان خبره نه ده که نه ګټه ده؟ تاوان دی. په سر ویښته وو نشته، هېڅ عیب نه دی. نه پې سړی بد ښکاري، نه پې چا د چا کمی ویلی ده، خو چې ګیره دي نه یې ته بد ښکاري. په سړیتوب کې کمی راځي، دا یقیني خبره. په سړیتوب کې څه راځي؟ کمی راځي. ځکه د سړیتوب نښې دا په سړي باندې ښکاري او دلته کمی دی. دا به حقیقت یې څوک دی رانه خفه کېږي نه، او که څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. خو حق ته خو به حق وایو او غلطي ته به غلط ووایو.